زراعت د ما په نظر باندې دوه بعده لري، یو نظري بعد او تیوریکي بعد او دوه عملي او تطبیقي بعد. په نظري برخه کې ډیر کار چې کولی شي د افغانستان د زراعت لپاره هغه رښتیا هم زموږ تعلیمي ارګانونه خصوصا د عالي تحصیلاتو برخه ده. موږ زراعتي انقلاب هلته کامیابه کولی شو چې د خپلو متخصصینو په طرحو سره او په داسې نظریو وړاندې کولو سره چې هغه د افغانستان د حالاتو سره سازګاري هم ولري، ممکنه هم وي او د نننۍ نړۍ د زراعتي تحولاتو د وروستي ورژن او وروستي ماډل نه استفاده پکې وشي.